الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الرسل والنبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله العظيم دا تكبيرات مبارك ولند خبركم دغه تکبیرات الله اکبرونه چې دا اوس دا شروع شو چې نن د عرفات ورځ ده نو دا چې دا تکبیرات د الله اکبرونه تر کومه وخت بیا دوام کوي او دا باید څوک وایي دا تکبیرات پر چا باندې شته د دغه مسلې په باره کې ولند خبره کوم د حنفي مذهب د فقهاو د تکبیراتو په شروع کې اختلاف نشته البته په ظاهر روایت کې زموږ فقها پر دې مسله متفق دي یو خبره ده چې تکبیرات عرفات د سهار څخه شروع کیږي چې دا نن د عرفات ورځ ده حجان بنن پر عرفات تریږي چې کله لمر تر سر واوړي ماپښین داخل شي نو هغه وخت کې د عرفات وقوف شروع کیږي نن ورځ نو سبا ورځ خو د اختر ده ان شاء الله نن عرفات دی سبا د اختر ورځ ده خدا چې بدبختانه د نړۍ مسلمانان سږکال د حج د کولو څخه تقریبا محروم دي یو څو محدود کسان به پر عرفات وي خدای وفت دی بدبختی ده چې دا د نړۍ ته راغلی یو څه خو مرض دی نو یو څه د خلکو وارخطایي ده نتیجه دا سوه چې اوس حرمین شریفین هم بند سوه حج هم بند سو عمره هم بند سوه او د افسوس خبره خدا ده چې حالت په عربستان کې وای نور مرکزونه خلاص دي د فوټبال ځایونه خلاص دي د میلو ځایونه خلاص دي بازارونه خلاص دي او په حرمینو شریفینو کې دا قیودات دي هلته په ډیرو شرطو یو څوک ورځي هم د هغه ځای اوسېدونکي او د نورې دنیا مسلمانان خدای دې نشته نه ورځي هغه خې بند کړي دي نو الله پاک دې دا بدبختي پورته کړي د آفت عرفات د مسلمانانو یو لوی مجمع ده د نړۍ مسلمانان پر عرفات راټولیږي دا د اسلام د شعائرو څخه دا یو لوی علامه د اسلام ده دا د ټولې نړۍ د مسلمانانو د پاره یو ګټمنه ورځ ده ځکه په دې ورځ د مسلمانان دعاوي کوي او پر عرفات یې کوي او عام دعاوي کوي د مسلمانانو د نصرت لپاره د مسلمانانو د کامیابی لپاره د مسلمانانو د دعاو د قبلېدو لپاره قریبانو ته کوي عام مسلمانانو ته کوي نو دا خو ډیره یو لویه د نفع او د ګټې ورځ ده خدا چې سږکال د دې مرض کورونا په وجه حج هم بند سو پر عرفات به هم یو څو محدود کسان وي نو دا د تاسف او د خفقان ځای دی نو مطلب می دا دی چې د نن ورځې عرفات څخه د ساعت لمانځه وروسته چې دا تکبیرات ویل شوه د دغه وخت څخه تکبیرات تاجي شروع شوه اوس به بیا تر کومه وخت ویل کیږي او دا تکبیرات پر چا باندې واجب دي په دغه دوه ټکو کې د حنفي مذهب د علماو اختلاف شته په دې مسله به زه تاسې پوه کړم هغه اختلاف په دا ډول دی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وایي چې سهار څخه شروع کېږي د عرفات د سهار بیا د اختر د ورځې تر مازدیګره پورې چې دا ټول اته لمونځونه کېږي پنځه لمونځونه د عرفات د ورځې دي درې لمونځونه د اختر د ورځې دي نو دا درې او پنځه د اته مجموع تر اته لمونځو وروسته د تکبیرات ویل کېږي دغه د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او بالمقابل موږ په مذهب کې د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله تعالی قول دادی هغه هم وایي چې د عرفات د سهار څخه شروع کېږي خو د اختر تر ورځې تر مازدیګره پورې نه نورم پسې اوږدېږي نو د عرفات څخه شروع د پنځمې ورځې تر مازدیګره پورې نو یا په بل عبارت د ذوالحجې د میاشتې د 14مې ورځې تر مازدیګره پورې
چې د عرفات ورځ ده د لوی اختر ورځ ده خو د لسم ورځ ده نو بیا یو لسم دولسم دیارلسم د اختر څخه شروع کوي د اختر څخه د څلورمې ورځې تر مازیګره پورې دغه تکبیرات ویل کیږي چې دا ټول درویشت منځونه کیږي نو خلاصه ټکی دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله پر قول تر ټول منځو وروسته ویل کیږي او د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله تعالی په قول تر درویشت منځو وروسته ویل کیږي دا خو یو اختلاف او بل اختلاف په دې کې دی چې تکبیرات پر چا واجب دي د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې دا شرایط لري پر هر چا باندې نه دی واجب دا پر هغه صورت کې واجب دي چې فرض المنځ وشي فرض المنځ دا چې فرض المنځ وشي تر فرض المنځ ورسته دا تکبیرات سته نو کچېری نفل وشي تر هغه ورسته نشته سنت وشي تر هغه ورسته نشته وتر وشي تر هغه ورسته نشته تر فرض المنځ ورسته سته او هغه هم هغه فرض المنځ چې په جماعت سره وشي کې چیرې یوازې یو څوک وکي دا تکبیرات نشته او هغه جماعت به هم مستحب جماعت وي مستحب جماعت به وي که ښځې فرضاً په خپل جماعت وکي د دې جماعت مستحب نه دی په هغه کې تکبیرات نشته او پر هغه امام باندې سته چې هغه به مقیم وي پر مسافر باندې نشته او هغه به هم په ښار کې وي نو د صحرا پر سړي باندې نشته او بیا نو پر هغو مقتدیانو باندې تکبیرات سته چې په دغه شی امام پسې ولاړ وي چې هغه مقیم امام وي مسافر نی او هغه په ښار کې وي په صحرا کې نی په دغه شی امام پسې چې هر څه مقتدیان ولاړ دي پر هغه باندې تکبیرات سته هغه که څه هم مسافرین دي هغه که څه هم ښځې راغلي ښځې خدا دې اوس جماعت ته نه راځي د فقهاو فیصله ده چې نه دي راځي که فرضاً راغلي وي نو بیا پر هغو باندې هم شته دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او زموږ په مذهب کې بیا د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله قول دا دی هغه وایي دغه تکبیرات پر هر هغه چا باندې شته چې هغه فرض المنځ وکي دغه فرض المنځ چې وکي پر هغه سړي تکبیرات شته نو اوس که نفل سړی وکي نه دی وایي که سنت سړی وکي نه دی وایي که وتر وکي نه دی وایي د جنازې لمونځ وکي نه دی وایي نو که فرض لمونځ سړی وکي بس هغه د تکبیرات وایي دا تکبیرات پر واجب دي دغه فرض لمونځ نو که په جماعت سره وشي او که چیرې یوازې وشي او که مقیم وکي که مسافر وکي که په ښار کې وي که په صحرا کې وي پر دا ټولو باندې دا تکبیرات شته پر دې ټولو خلکو دا تکبیرات واجب دي یعنی هر هغه څوک چې فرض لمونځ وکي د جماعت قید لا نشته کې په جماعت وکي کې یوازې وکي دغه فرض لمونځ چې سړی وکي دغه نو که مسافر وي که مقیم وي دا که نر وي که ښځه وي دا که په ښار کې وي که په صحرا کې وي بس پر دې ټولو خلکو دا تکبیرات شته دغه زموږ په مذهب کې د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله تعالی قول دی اوس براسو دې خبرې ته چې نو اوس راجح کوم قول دی په کوم قول به موږ عمل کوو نو زموږ په فقه کې په معتمدو کتابو کې په دواړو ځایو کې د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله تعالی قول راجح بلل سوی په دواړو ځایو کې اهم د وخت په باره کې چې در څومره لمنځو وروسته به ویل کېږي په دغه مسله کې هم د صاحبینو قول راجح بلل سوی او دا چې پر چا باندې واجب دي په دې مسله کې هم د صاحبینو قول راجح بلل سوی په ډیرو معتمدو کتابو کې دا شی عبارت راغلی
الفتوى والعمل في عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهما. وی فتوى و عمل پا عام شارو کی او پا طول زمانو کی دا امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله تعالی پر قول دی. هم فتوا پر دغه قول ده، مفتی به د دې په قول فتوا ورکي او عمل هم په دغه قول دی. نو خلاصه خبره اوس دا راووتل چې زموږ د پاره د عمل چې موږ به عمل پکو، فتوا به پور کو، هغه دغه قول دی چې تکبیرات ویل کیږي، د الله اکبرونه ویل کیږي تر هر فرض لمانځه وروسته. هغه که یوازې وشي، هغه که په جماعت وشي، هغه که مسافر وکي، که مقیم وکي، که ښځه وکي، که نر وکي، که د ښار سړی وکي، که د سارا سړی وکي، پر دې ټولو باندې دغه الله اکبرونه ستا دا واجب دي، دا دی وایي. صرف د نارینه و د ښځو دا فرق دی چې نارینه دې په لوړ اواز وایي، دا تکبیرات په لوړ اواز ویل هم واجب دي، خپل تکبیرات هم واجب، په لوړ اواز ویل هم واجب. او کچېرې فرضاً ښځې مسجد ته راغلي، ښځې خوا دې اوس نه راځي، نو هغه دې بیا په کرار اواز وایي، اواز دې نه جګي. او بل دغه تکبیرات چې د عرفات د سهاره شروع سوه، نو بیا د اختر د څلرمې ورځې تر مازدیګره پورې، د اختر د څلرمې ورځې تر مازدیګره پورې کې د عرفات څخه شروع کوي تر پنځمې ورځې د مازدیګره پورې. او په بل عبارت د ذوالحجې د میاشتې د 14مې ورځې تر مازدیګره پورې. نو دغه وخت تر دغه لمنځو وروسته ویل کېږي چې دا ټوله 23 لمنځونه کېږي. نو زموږ ستاسې عمل به هم پر دغه قول وي، نو فتوا چې څوک ورکوي هغه هم په دغه قول ورکول کېږي. دا تکبیرات د تشریق دي. تشریق اصلي دې ته وایي چې دا غوښې لمر ته واچول شي، وچ شي، دا د غوښو وچول ولمر ته، دغه د تشریق ترجمه ده. نو عادت د خلکو داسې دی د پخوا څه چې د ذوالحجې د میاشتې 11 12 14 په دغه ورځو کې خلک دا غوښې لمر ته اچي، وچوي. نو په دغه ورځو کې دا تکبیرات هم دا دی ویل کېږي. نو لہذا و دغه تکبیراتو ته تکبیرات التشریق ویل کېږي. دا د تشریق ورځې 3 دي، د اختر د لوی اختر ورځې هم 3 دي، خدا په 4 ورځو کې تیریږي. د ذوالحجې د میاشتې 10مه ورځ چې سبا ورځ ده، دا اوس دغه د نحر ده، د تشریق نه ده. او دا ورپسې 11 او 12 هم د نحر ورځې دي، هم وضحیه پکې صحیح ده او هم د تشریق دی هغه دوی. او هغه ورپسې ورځ چې د ذوالحجې د میاشتې 14مه ورځ ده، هغه د تشریق ده، د نحر نه ده. نو د نحر ورځې هم 3، د تشریق ورځې هم 3، خدا ټولې په 4 ورځو کې تیریږي. نو دا تکبیرات د تشریق دي. تکبیرات خو تاسو واورېدل، دا به تر د لمنځو وروسته وایاست، تر فرض لمنځو وروسته به وایاست، تر سنت وروسته به نه وایاست، تر نفل وروسته به نه وایاست، تر وتر وروسته به نه وایاست، حتی د اختر تر لمانځه وروسته هم واجب نه دي. خو بیا هم علماء لا بأس به ویلي، وای پروا نه لري تر اختر تر لمانځه وروسته دی وایي. نو دا سنت او نفل او وتر تر دې لمانځه وروسته به نه وایاست. او دا تکبیرات واجب دي، ښځې دې هم وایي، نارینه دې هم وایي. نارینه دې په لوړ اواز وایي، په لوړ اواز. حتی دا چې څوک راشي د جماعت یو څه جنې تیر شوي، نو د امام سره سلام نه ګرځي، بیا چې وروسته دی سلام وګرځي، بیا چې کله خپل لمونځ پوره کړي بیا سلام یوازې ګرځي، نو بیا دې هم دا تکبیرات نه پرېږدي، په لوړ اواز دی وایي الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سهم دغه تکبیرات راغلي.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر دې تکبیراتو دوام کړي صحابه کرامو پر دغه تکبیراتو دوام کړي دغه آیت شریف چې ما تلاوت کړ واذکروا الله فی ایام معدودات الله پاک وایي تاسو دا الله ذکر وکي په شمیرل سو ورځو کې دا شمیرل سوي ورځې دا څو ورځې دا دغه د تشریق ورځې دي په دغه کې دا الله ذکر وکي د تکبیر په ویلو سره نو دا تکبیرات وایست دا د اسلام د شعائر سدي دا پرېږدي مه او کوشش وکي ګوري چې امام شروع کې به تاسو شروع کوي او لاو بهتر کار دغه دی او کچېری دا شو چې د امام هیر سو نو به تاسو شروع کوي به نو پرېږدي مه تکبیرات بوایست امام ابو یوسف رحمه الله تعالی چې دا زموږ د مذهب امام دی ګوري دا مجتهد دی مجتهد فی المذهب دی حتی ځینې علماء مطلق مجتهد بولی دا چې د امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله تعالی پر قول فتوا راغلی دا جنو څوک دا فکر نکي چې نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب خو موږ یو هغه قول ولې پاتس و امدادا چې یو قاعده ده په کتابو کې راغلی ده وایي چې کله د امام صاحب د صاحبینو تر مذهب اختلاف راشي نو بیا د دلیل قوت ته کتل کیږي بیا مشایخ ګوري چې د کوم طرف دلیل قوي دی او یا دا خبره هم په کتابو کې راغلی چې چیرې د زموږ د مذهب صاحبینو امام ابو یوسف امام محمد رحمهم الله تعالی په یو مسله کې جدا خبره کړې وي د امام ابو حنیفه سجلا هغه خامخا د امام ابو حنیفه صاحب څخه هم یو روایت وی نو دا فتوا د امام ابو حنیفه رحمه الله د قول پر خلاف نه ده دا د سهم په دې مسله کې دغه یو قول راغلی او دی چې اجتهاد شروع کړی دی د امام ابو حنیفه رحمه الله په اجازه شروع کړی نو هغه د دې مسائل هم حنفي مذهب دي عادي چې کوم استنباطات کړي عادي چې کوم اجتهاد کړي کوم مسائل راایستلي او د دې پر قول بیا فتوا شراغلی وي هغه به هم سره عمل کوي احناف هم عمل پکې هم په فتوا پور کې دغه هم حنفي مذهب دی د حنفي مذهب صدا د باندې خبرې نه دي نو امام ابو یوسف رحمه الله تعالی وایي چې ما د ماښام منظور کاوي امام ابو حنیفه رحمه الله په ما پسې ولاړو وایي زه د مخه کړم د عرفات ته ورځې د ماښام منظور وایي کله چې مې سلام وګرځوي تکبیر را صحیح دا تکبیرات را صحیح سو فکبر ابو حنیفه رحمه الله امام ابو حنیفه صاحب تکبیرات شروع نو خو ګوري دا مسله جن راووتل کله امام سره تکبیرات هر سو مقتدیان دی بیا شروع کی او اول خو خبره داده چې لږ انتظار وکي چې امام تکبیرات شروع کړ بس ور سره وایسته او کله امام هر سو بیا بنو تاسو هم وایست دغه د امام ابو یوسف رحمه الله د واقعې سره دا چې د تصحو پیښه شوی په منځ کې د مخه شوی نو د دې ډېر خبرې ډېر احکام علما ورایستلې دي یو خو هم دغه مسله ده چې دا موږ یاد کړ او بل دا خبره هم ځینې راوځي چې امام ابو یوسف رحمه الله دی یو عظیم شان شخصیت وو نو دی د لوړې مرتبه خاوند وو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله ادي فرمانځ کې د مخه کړی دي او بل خو نو دا خبره هم ځینې راوځي چې کچېری د سړي په شاګردانو کې یو شاګرد هغه یو ماهر شخصیت وي هغه یو قابل شخصیت وي هغه استاد دې د مخه کې فرمانځ کې په داسې نورو کارو کې ترڅو خلک یې وپېژني چې دا خو یو قابل شخصیت دی دا قابل اعتماد شخصیت دی دا یو مقبول شخصیت دی باربنو بیا خلق اقتدا شکی خلق به بیا خپل مقتدا بولی او دا خبر هم ځینې راوځي کچېری شاګرد د مخه کې استاد په منځ کې نو بیا به هم دا شاګرد د خپل استاد احترام نه هېروي د خپل استاد حرمت عظمت هغه په ذهن کې وي
امام ابو یوسف رحمه الله کته هم امام ابو حنیفه صاحب د مخه کی امام ابو حنیفه صاحب استاد دی امام ابو یوسف رحمه الله شاگرد دی خو بیا هم د امام ابو یوسف صاحب په ذهن کې د خپل استاد حرمت وو د خپل استاد عظمت په ذهن کې وو هم دغه وجه د تکبیرات کې نه هیر شو بیا امام ابو حنیفه رحمه الله شروع کړ نو دا تکبیرات چې دي دا به تاسو وایست هدایه شریفه کې لیکلي دي وای دا تکبیرات د ابراهیم علی السلام سره را منقول دي نو دا خبره په مبسوط کې هم راغله په قاضی خان کې هم راغله وای کله چې ابراهیم علی السلام د خپل زوی د ذبح په مقدمات شروع وکړه د پریستیو هغه ترتیب برابروي نو د ذبح د پاره آماده کاوي نو جبرئیل علی السلام خو هغه قربانی را خشته او هغه پسه نو هغه دا و بیریدي چې د ابراهیم علی السلام په تلوار وکي وای باره تکبیر وای جبرئیل علی السلام وای الله اکبر الله اکبر ابراهیم علی السلام چې تکبیر واوریدي اسمان خواته سر پورته کی پوسو چې دا قربانی راغله دا فدا راغله باره نو دا توری وای لا اله الا الله والله اکبر کله چې بیا ذبیح اسماعیل علی السلام دا تکبیر واوریدي نو هغه هم دا تکبیر وای الله اکبر ولله الحمد نو بس هم دغه سنت سو نو تکبیرات هم دغه سو ان شاء الله د ټول زده دي کچېری د چانه وزده خو بیا دې زده کی خو زده کړی اسانه شتنه دی وکی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد واخر دعوانا ان الحمد لله